سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو ایچ ډي فلم جانان فلم په دا ټولو فلمانو کې یو چینج فلم. دې فلم واقعي سینما ډکېږي او دې فلم ته هغه کتونکي هم د کتلو دپاره لاړل کومو کتونکو چې به تر دې له مخه د سینما رخ نه و کړی. نو جانان فلم ډېر زبردسته فلم. د دې فلم په حواله د کراچۍ فنکاران څه وایي، راسئ چې د کراچۍ د فنکارانو تاثرات واورو. ګرانو قدرمنو، السلام علیکم. زمونږ جانان فلم چې کوم راغلی دی ډېر بهترین فلم دی، معیاري فلم دی. انشاءالله که دغسې دا نور فلمونه هم راغلل جوړ شول نو امید لرو چې د دې فلم انډسټرۍ سره چې کومو خلکو روزي تړلې ده نو دا به نور هم زیاته شي. نو د جهانګیر خان کریکټر ډېر های پای روان دی، ډېر ښکلی کار یې کړی دی. شاهد عثمان صاحب ته زه سلام کوم چې داسې یو فلم معیاري او بل فلم هم تیار کړي. نو انشاءالله چې دا کم خلک د پښتو د انډسټرۍ نه ناامیده شوي دي نو چې دغه خلکو امید بیا را پیدا شي. نو ډیره مننه به چې تاسو د پښتو په فلم باندې معیاري فلمونه جوړوئ، معیاري کانیانې کوئ. نو انشاءالله چې زموږ د پښتو انډسټري به ډیره مخې ته لاړه شي. شاهد عثمان صاحب ډیره مننه، ډیر قدرمن اوسئ. هر یو ډایرکټر ته زما دا خواست دی چې هغه دې په خپل فلم باندې ښه بدپور تعاون کوي، خپل کوشش دې کوي چې ښه ناښه فلمونه موږ ته راولېږي. السلام علیکم. وطن چینل طرف نظر تاسو ته هرکلی وایم، ډیره شکریه ادا کوم او ډیره مهرباني عظیم بھائی چې راغلی دی موږ ته. او خاص طور کې د جانان فلم باندې زه یو څو خبرې کوم چې جانان فلم یو ښکلی فلم دی او یو ښکلی اداکاران دي پکې. نو شاهد عثمان صاحب ته زه نور هم چې لږ ښکلی محنت وکړي، لږ ښکلی فلم دی نه نور یو هټ فلم ورکړي. نو انشاءالله دا ښکلی فلم دی، ډېر وچلېدلو او ډېر کامیاب روان دی. اوس دې معلومات کول غواړي چې دا څومره هټ شول او څومره لکه وچلېدل او څه حساب کتاب یې دی. خو لکه ما ته خو خپل نظرې کې ډېر هټ فلم دی، شاهد عثمان طرف نه دا ډېر هټ فلم جوړ شوی دی. السلام علیکم مینوالو. دا جانان فلم چې لکه راغلی نو په سلیماګانو باندې رشم ډېر دی او لکه ډېر ښه فلم دی. جهانګیر خان پکې هم ښه رول کړلی او د نورو هیروګانو پکې هم لکه ښه رول کړلی، ویلن کرکټر پکې هم صحیح دی. نو زما تاسو ته دا خواست دی چې لکه داسې معیاري فلمونه لکه جوړئ نو عوام به لکه ډېر راځي او لکه ډېر تعداد باندې به عوام راځي. ولې چې د فلمونو معیار لکه کم شوی غونته دی، لکه سلیما غاړې ته څوک لکه دومره روح نه کوي او لکه دا فلم لکه ښه جوړ شوی دی. یو بل فلم هم 2-3 فلمونه لکه مزیدار جوړ شو نو داسې فلمونه جوړیږي نو لکه عوام به لکه بیا سلیماګانو غاړې ته روح کوي. والسلام. السلام علیکم زما مینوالو. جانان فلم راغلی جهانګیرې هغه پکې ښکلی کار کړی او عثمان خان چې دی که نه هغه پکې ډایرکټر دی. خو یو کمی پکې دی چې د کمیډۍ کار یې ماله را کړی وی که نه انشاءالله دا فلم به سپر های تلی و. ولې چې په کمیډۍ رول کې لکه زه ډېر ښکلی کار کوم او خلک ما ډېر خوښوي. السلام علیکم. زه د جانان فلم په باره کې خبره کوم چې جانان فلم راغلی دی په دې باندې لکه جهانګیر صاحب ډېر ښه کردار کړی دی او ښه اداکاري کړې دی او چیما صاحب چې کوم دی د هغه هم ښه ویلنۍ ښه پاټ هغه کړی دی، ادا کړی دی. نو زه ګران اورېدونکي زه دا هغه کوم چې د که داسې فلمونه نور جوړ کړي د جانان فلم په هغه باندې نو هغه به ډېر ښه او ښه اداکاري لکه کوي. نو زه د خلکو ته زه دا وینا هغه کوم د جهانګیر صاحب ته د هغه ته د ډایرکټر صاحب ته چې مهرباني دا وکړه چې تاسو داسې نور داسې ښایسته ښایسته فلمونه جوړ کړي لکه څنګه د جانان فلم جوړ کړی دی داسې نور ولیکئ. نو تاسو به دا فلمونه ډېر ښه راشي او خلک هم ډېر ګوري او که تاسو داسې د فلمونه کې ښه خوري ونه کوئ نو دا فلمونه به ستاسو ابس لاړ شي. ګرانو کتونکو، دا و د کراچۍ د فنکارانو تاثرات چې
تاسو واورېدل. امید لرم چې تاسو به خوند پر اخیستی وي او تاسو ته به د دوی رایه معلومه سوي وي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته. د خدای په امان.